یو بزرگ فرمائی معروف کرخی رحمت اللہ علیہ وی یو ورځ جماعت کې مو ګورم چې یو کس ته د 3 ورځو نه خوراک نه کوي بزرګان هغه ډېرې سختې تېرې کړي دي او تېروي معروف کرخی رحمت الله علیه فرمایي زه دغه سړي ته رانږدې شو ما ورته ویې ځوانه زړه دې څه غواړي وی دغه ځوان راته وایي چې ما زړه دا غواړي چې ګرمه روټۍ مې وخوړلې او ګرم کباب مې وخوړلې نو مو تاسو زړه غواړي ښه ښه شیان غواړو ایما خو سات په سات زړونه بدلېږي هغه 3 ورځې پورې خوراک نه ده کړی معروف کرخی رحمت الله علیه فرمایي چې سار شو زه ووتم ما وی چې دله کباب او ګرمه روټۍ راوړه مې تر ماښامه پورې وګرځېدم خو هېڅ هم پیدا نه شو راغم وی چې دروازه مې بنده کا چې لږ ساعت تېر شو گیټ وټکېدو ما چې گیټ کلا کړې چې مې کتل ګرمه روټۍ و کباب راغلی ما ورته دا کم دی دا ویلې تا ویلې جومات ته راوړل هغې کور کې ناست و کور کې پس خبرې پورې مو جګړه شوه ومه دا کباب خو پخلی و دا روټۍ مو هم پخلی وه وی جګړه رااله او ما وی چې بس قسم مو داسې کو چې دا روټۍ به مو نه خورو دا به جومات له نه نستو امام کرخی رحمت الله علیه فرمایي وی ما وی یا الله چې دې انسان ته تا رزق داسې ورکولو زه د ټوله ورځ ویل ستړی کړمه ما ته خو پته نه و چې الله دومره په اسانه ورکوي که نیمه زه به ګرځېدلی نه وم رزق زیما ما تاسو ته وي دا الله جل جلاله اغستی ده